راځو بوټسټریپ کې بیا هم موږ سره ورټیکل الاینمنت دی او دلته چې موږ سره کوم کلاس راځي هغه الاین سیلف کلاس دی. الاین سیلف کلاس لپاره استعمالیږي دا د ورټیکلی الاینمنت لپاره استعمالیږي او کله استعمالیږي کله چې موږ یو دف چې دی هغه موږ الاین کول غواړو. لکه اوس موږ څه کولو، اوس موږ سره چې بسونه ایټمز موجود یا سونه چې موږ سره الیمنټس موجود هغه ټول به موږ په یو واري الاین کول. خو زه دا ټول په یو واري الاین کول نه غواړم، ما هر یو دف ته جدا جدا الاینمنت ورکول غواړم. مثال یو د غواړم چې ټاپ کې راشي، بل د غواړم چې هغه باټم کې راشي، بل د غواړم چې هغه سنټر ته راشي. نو دا کار چې مونږ کول غواړو دا به مونږ څنګه کوو؟ دا به مونږ کولای شو د الاین سیلف په واسطه تر سره کړو. نو طریقه او خبرې ټول هغه څه لکه مونږ چې تیر کلاسونو کې وي. نو که زه راشم دلته مونږ سره مثال موجود دی، دا مونږ سره ورو ده په دې یو کوم موږ درې دونه اخلي. نو په دغه بای ډیفالت چې په دې کې څه شي هغه سټرچ وي. نو وزه غواړم دا ټول چیک کوم، دا ټول دغه سي ټول نه بلکې دغه چې کوم یو دف د هر یو چې تاسو غواړئ، مثال دا غواړئ مثال لا دیش دا شوی دا ز سٹارټ توډل غواړم. نو موږ څه کوو؟ الاین سیلف ولیکو، بیا وا سٹارټ لیکو. اوس هم دغه شی که تاسو باټم تر اوسل غواړئ تاسو به الاین اند لیکئ، الاین سیلف اند بلیکئ، او کوم دا تاسو سنټر تر اوسل غواړئ الاین سیلف سنټر بلیکئ، ځکه یوازې یو دف بدا تاسو لیکئ. او دا چې هر یو دف را اوسل غواړئ هماغه دف ته بدن نه او دا ورته لیکي. نو دا موږ سره الاین سیلف سنټر دی. بل موږ سره سټرچ دی. نو سټرچ بای ډیفالت ویلیو دی، که تاسو ورک یو کور نه کې دا به سټرچ وي. نو تاسو ویلیو موجود ده، تاسو کولای شئ الاین سیلف سټرچ هم استعمال کړئ. او بل موږ سره بیس لاین دی. نو بیس لاین د استعمال ور ډیر نه دی، اما خبره چې لومړنی کوم لاین وي هغه په کډول با الاینمنت کیږي. صرف ځان سره په نظر کې وساتئ دا نه استعمالیږي. او زه هم تاسو ته دلته نه تشریح کوم، که بیا هم تاسو ضرورت نو تاسو کولای شئ الاین سیلف بیس لاین څخه کار واخلئ. نو دا موږ سره خبره د ورټیکل الاینمنت د الاین سیلف لپاره، چې کله انډیویډوالي هر یو دفتر ته غواړي چې الاینمنت ورکړي. اوس خبره دا ده چې کله موږ دغه کلاسونه استعمالو نو بای ډیفالت چې کله موږ دا ډایرکټ استعمالو نو دا په هر یو ډیوایس کې همدغه کار کوي. لکه کچې ته زراشه مودل ته ولیکم چې الاین آیټم سنټر ولیکم، نو دا په هر یو سکرین کې سنټر کوي. هغه سکرین سمال وي، که هغه میډیم وي، که هغه لارج وي، او که هغه ایکسترا لارج وي، او که ایکسترا لارج وي، په ټول کې به سنټر کوي. خو کچې ته د کار کول غواړي چې دا یو بریک پوینټ پورې وتړي، یو بریک پوینټ پورې باید موږ سره سنټر کې وي، هغه نه لو به هغه نور سبي خپل اصلي حالت راشي. نو بیا څه کې بیا راځي د بوټسټریپ کوم موږ سره د بریک پوینټ سیستم د هغه د پکتل به د کلاسونو ته لیکي. او هغه بریک پوینټ موږ سره شپږ دانې دي چې دا موږ ماته اوس په تیر کلاسونو کې ډیټیل سره تشریح کړو. نو راځو ګورو. د سٹارټ لپاره پته چې کوي الاین سیلف بلیکه او بریک پوینټ باچوي او سٹارټ بلیکه. اوس بریک پوینټ چې هر یو تاسو ضرورت وي هغه چولای شي. ا د دې څه مطلب دی په دې به تاسو پوهیږئ. او بیا هم زه یو درلوي مثال میډیم. د میډیم نه مطلب دا چې ماته دغه چې کوم کنټینټ د الاین کا یوازې هم دغه الاین کا کله به دا سٹارټ کوي تر هغه به دا سٹارټ کوي تر څو زموږ د صفحې چې کوم سکرین دی د هغه سایز میډیم وي او یا هم ل میډیم څخه زیات وي. چې کله لدې څخه کم شي دا به خپل اصلي حالت راځي. نو یې هم په دې طریقه د الاین سیلف بلیکه بریک پوینټ باچوي اند بلیکه سنټر هم په دې طریقه د الاین سیلف بلیکه بریک پوینټ باچوي سنټر بلیکه او بیسلاین هم په دغه طریقه دی. او لاست کې موږ سټرچ هم په دې طریقه چې الاین سیلف بلیکه بریک پوینټ باچوي بیا سټرچ لیکه. نو اوس راځو دغه خلو د یو کنټینر کلاس اخلو او په دې کې ریټ په نوم باندې بل کلاس اخلو. دغه خلو یو رو اخلو، په دغه رو کې دلته موږ بلو په نوم یو بل کلاس اخلو تر څو موږ سره بارډر راشي. او یو دغه خلو په دې کې کال 3 اخلو او په دغه کال 3 کې دلته به موږ په اف په نوم یو بل کلاس اخلو تر څو بیک ګراوند کلر راشي. او په دې کې بزول کوم چې کال 1 نه بلکې په دې کې بزول کوم لاریم او په لاریم کې بزول کوم چې 15 ورډه پکې واچوا. نو کاپی پیسټ به کوم اغه نور څه براشه ما د کوم موږ اف لګول دا به جی کوم تر څو زمونږ به کوم دب د هغه کلر بدل شي. او کاپی پیسټ به کوم د دې په ځای ورته ولیکم ا او دلته چې موږ سره کوم لیکل دي منځ کې موجوده دا به زیات کړم. دا ځولې زیاتوما لومړی ځل راځم دا تاسو ته خمه دا ځکه زیاتوما تر څو دلته موږ سره هایټ زیات شي. نو دا چې د بای ډیفالت دا چې موږ سره کنټینټ موجود دي هغه مر هایټ اخلي. نو په حال ټول کې یو رقم کنټینټ موجود دی نو یو رقم هایټ نو د کې ډاټا ډیروم تر څو د دې هایټ زیات شي دا موږ سره سټرچ شي او بیا دا موږ الاین کړو. نو زه راځم دلته بیا هم لاریم لیکم او دا دلته ملیاریم لیکم. نو دلته ورته وایم چې 15 کریکټر ورډز. نو دا موږ سره اوس شو سټرچ شو. ول سټرچ شو ځکه دغه ډاټا اضافه شو. نو زه غواړم چې دا ټول د موږ سره سټرچ وي خو دا لاست چې دی په ټاپ وي او یا دا نمبر 1 دی په ټاپ وي. نو دا غل بار چې هر یو ته په ټاپ کول غواړم هماغه ته ورځي چې کوم یو ته کول غواړم. مثال لومړی ته راځم او ته بولی کې چې الاین او بیا ورته لیکي چې سیلف او سیلف نور ته بولی کې چرته غواړم. مثال ورته چې سٹارټ ته وېسه. نو سٹارټ مولي کولو صفه مې ریلوډ کو نو ګور لومړنه چې دی هغه سٹارټ
start ته لاړو او که زه راشم ورته ولیکم چې end ته راولم دا به موږ سره end ته راشي نو دا راغی موږ سره end ته او که زه راشم ورته ولیکم center ته راولم نو دا به موږ سره center ته راشي او بل ویلیو پکې موږ سره stretch دی نو که تاسو stretch ولیکئ که ونه لیکئ by default به دا تاسو سره stretch وي نو دا ویلیو ډېر کم استعمالیږي او بل خبره دا چې دا کوم کلاسونه موږ استعمال کوو مثال ما stretch ورکو start ورکو نو دا start چې دا په هر یو ډیوایس کې start وي که زه رایټ کلیک کړم انسپیکټ ته راشم او په انسپیکټ کې دا صفحه کوشنه کوم که غټوم نو دا ګوره موږ سره په ټاپ کې موجود دی نو که چېرته ته غواړې او بریک پوینټ ته په کتلو دا کار وکړې نو به ته راشي او د دې سلف نه وروسته به ته بریک پوینټ ولیکې مثال زه ام ډي لیکم او بیا به ډش واچې نو مطلب دی چې دا الاین سلف کا ام ډي سایزه پورې سٹارټ ته واچوه نو سیو مې کړو صفحه مې ریلوډ کړم دا به چېرته وي سٹارټ کې وي تر څو به سٹارټ کې وي تر څو چې زموږ د سکرین سایز ام ډي وي او یا هم له ام ډي څخه زیات وي چې کله له ام ډي څخه کم شي دا به بېرته خپل اصلي حالت ته راځي نو زه راځم صفحه کوم او ام ډي سایز موږ سایزونه دی 258 پکسله نو زه راځم صفحه کوم 258 پکسل ته راځم نو زه راغلم 240 پکسله نو زه دا کومه 258 پکسل پورې به هیڅ ستونزه نه وي خو چې کله 258 پکسل نه کمیږي نو دا به ډایرکټ شي خپل اصلي حالت ته براشي نو دې په ځای تاسو ال جی هم استعمالولای شئ extra large هم استعمالولای شي او extra large هم استعمالولای شي نو دا موږ سره خبره د الاینمنت وا په بوټستریپ کې چې موږ په تیر کلاس کې هوريزونټلی الاینمنت وکړو په دغه نورو کلاسونو کې موږ ورټیکلی الاینمنت باندې خبره وکړه